که د دې واده اړوند لنډ معلومات راکړې چې د څو جوړو واده دی او څومره تیاریو څخه وروسته یعنې څو ورځې تیاری ونیولې او بالاخره دې ورځې ته راورسېدو چې دغه خپل خوشحالي ولمانځو. بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څرنګه هم چې تاسې او هېوادوالو په جریان کې د کلونو را په دې خوا سیلاب خیریه بنسټ د لوړ ملا ماتونکي ولور بې ځایه رواجونه ضدبازي او په واده کې د اسراف او د بې ځایه او لوړو مصارفو سره د مبارزې په خاطر باندې عملاً خپله مبارزه دغه ناخوالو پر ضد باندې عملاً خپله مبارزه را پیل کړې ده. د یو افغانستان په مختلفو ولایتو کې مو ډله ییز ودونه نیولي دي چې دا ځل د ښکلي ننګرهار همیشه بهار د علم او فرهنګ په زانګو کې د 130 جوړو ناویانو زومانو د واده د مراسمو ویاړ لرو. دا هغه کورنۍ دي چې 6 کاله 8 کاله 10 کاله 12 کاله 14 کاله په کوزده کې پاتې شوي وو. د خپل واده د مراسمو د لمانځلو وس و قدرت یې نه درلودلی، حتی خبره یې بیخي تر دښمنیو پورې د خسرو د زوم د سر رسېدلې وه. د 3 میاشتو را په دې خوا موږ د دوی په مابینځ کې منځګړیتوب وکړي. ولورونه یې ټوله د سیلاب خیریه بنسټ په منځګړیتوب باندې الحمدلله ټوله خسرانو ور وبخښله. د ټول کور ټول مکمل وسایل تر کالینې پورې تر ډبل بیډ چپرکټ یا تخت خواب چې تاسې بیا هملته ووینئ، کالو پرېمنځلو ماشین دی، د خیاطۍ ماشین دی، سولر دی، کمپلان دی، توشکې او 15 کلمه د امام وسایل دي او تقریبا څه کم 80 دي او که د 80 څخه اضافه دي د اشپزخانې وسایل دي، تقریبا څه کم 50 کلمه د آرایش سامان دی پکښې، هرې ناوې خور ته 15 جوړې کالي دي او د دوی مکمل سیټ دی، ګلپوشه د آینه مصب تر کیکه پورې تقریبا تر 180 کلمه زه فکر کوم چې جنس زیات دی، ټوله د سړي په یاد کې نه راځي. نن یې د الحمدلله د واده منځلو مراسم دي. د خیر سیلاب صاحب، د ننګرهار د ځوانانو د ډله ییز واده او د نورو ولایتونو د ځوانانو د ډله ییز واده ترمنځ توپیر څه دی؟ ډېر فرق یې دی. واقعا چې جلال آباد ښکلی ننګرهار مې د علم او د فرهنګ زانګو ده. هر کورنۍ ته چې زه په ننواتې ورغلی یم زه بېنوا نه یم رایله کړی. 100% کې ولور راته وبخښئ چې زه د ټولو ننګرهاریانو ته وایم چې تاسو ټول ته سلام. نه پوهېږم چې په کوم مؤدبانه الفاظو باندې مننه ځینې وکړم د ننګرهاریانو څخه چې یعنې تصادفي نه سو پیښه چې زه یو کور ته په ننواتې راغلی یم چې خپل پر لورو پر زوم دې رحم وکړه، الله سبحانه وتعالی به پر تا باندې رحم وکړي، دا ولور ور وبخښه، دا طلا شرطونه ور وبخښه او زه دې بېنوا را رخصت کړی یم. دغه یو ځانګړنه د نور ولایتو څخه لري. یو دوهمه ځانګړنه یې دا ده چې د دې ځای د ډله ییز واده تقریبا 80-80% مدیریت خپله والي صاحب پر غاړه باندې واخیستی، د جلال آباد ننګرهار والي صاحب پر غاړه باندې واخیستی. یعنې د 4 ولایتو یعنې یو ابتکار یې وکړي، په دې ډله ییز واده کې یو ابتکار وکړي. خو بس موږ خو یوازې نه لرو، الله سبحانه وتعالی دې والي صاحب ته یوازې ورکړي. د 4 ولایتو قومي مشران یې پکښې شامل کړله، د 4 ولایتو دغه د شورای علما رئیسان یې پکښې شامل کړله، تجاران یې پکښې شامل کړله. په دې واده کې تقریبا څه د پاسه 1500 کسان یې بانفوذه کسان یې واده ته دعوت کړله چې دا به یوازې ډله ییز واده نه وي، د دې ځایه څخه به د لوړ ملا ماتونکي ولور، بې ځایه رواجونه، ضدبازي او د نور ناخوال پر ضد باندې عملاً غږ پورته کېږي او د دغه ځایه څخه بیا مبارزه کېږي او اساس او بنیاد یې هم د ښکلي ننګرهار څخه وي. د څو ورځې د تیاری ونیولې؟ تیاری خو یو وخت مې کېږي چې خوب مې نه دی کړی، همدومره مې په یاد دي چې یو وخته خو مې خوب نه دی کړی، فقط چې خوب هم په چوکۍ کې به مې خوب کړی، ځکه چې دا هر شی چې تاسو ورته وګورئ یوازې یو کانټینر یوازې توشکې وې، دا چلپوټه، او یو نیم کانټینر یوازې تختې خواب و، او یو کانټینر یوازې د کالو پرېمنځلو ماشینان و، یو کانټینر یې یوازې دغه کولر و. نو دا چې تا د مرچو تر قرار حساب ورته وکړه، هر شی یو کانټینر حساب کړه، ته فکر وکړه چې دا به څومره وي. دا د کابله څخه را انتقال غواړي، دلته ځای ورته پیدا کول، د دې ځای څخه بیا سالون ته دا بیا ټوله منظم، د هر زوم برخه جلا ورته ایښول غواړي. طبیعي خبره ده چې یو څه زحمت غواړي او زحمت به کاږي.
واده کې به څومره میلمانه ګډون وکړي؟ تقریبا 15,000 نفر. 15,000. پیغام مو څه دی په وروستیو کې هغه نورو مجردانو له چې لا به ستاسې د وټولو معززو کورنیو ته په خاص توګه د کورنیو مشرانو ته با صلاحیته مشرانو ته مې پیغام دا دی چې زموږ سره د لوړ ملا ماتونکي ولورو بې ځایه رواجونو ضد بازیو په واده کې د بې ځایه اسراف د مخنیوي په خاطر باندې په دې مقدسه مبارزه کې را سره شریک سي. چیلنج جوړ کوم په ټوله نړۍ کې تاسې ماته د ولور اخیستونکی میلیونر نه دی لیدلی او یا د یو ګوله ډوډۍ دا وي. څومره بده خبره ده چې یو څوک وایي چې پلاني خپل لور خرڅه کړې خپل خور یې خرڅه کړې ده. راسې دا فرهنګ ته نه ووایو او دا فرهنګ د ریشکن کو د مځکې څخه دا یوازې په سیلاب باندې نه کېږي. راسې هر یو ځان سیلاب کې تاسو ورته وګورئ په روژ کال یوازې 1000 جنازې د ځوانانو د افغانستان حکومت ته تسلیم شي. په اجتماعي ټولنه کې هر معلول تابع د یوې ولایت. آیا تاسو پوښتنه کړې ده چې دا ځوانان د چیش دپاره تللي وه؟ دا چې د دریابونو کې ناهنګان خوري د ترکیې او د یونان په دریابونو کې یا په واورو کې خپل شیرین ژوند د لاسه ورکوي او یا هم مرزبانان یې بې رحمه وژني یا په رواني تکلیف باندې اخته کېږي. دغه تعداد خو بیخي په زرهاو دی د هغه تعداد. راسې د انسان ژوند وژغوره، هر بېوزلي ته د ژوند کولو حق ورکړو، هر بېوزلي ته د واده حق ورکړو، هر بېوزلي ته د سکون حق ورکړو، هر بېوزلي خور او ورور ته د ایمان د تکمیلېدونو حق ورکړو. الله سبحانه وتعالی تر ټولو ښه رزق ورکوونکی دی. دغه زموږ رزق روزي نه ده. د ټول څخه میله دا ده چې دغه ولور یو ډېر شرماوره ده. په والله زه ډېر سخت شرمېږم چې خارجي سفرونه کوم چې وایي په افغانستان کې خلک خپل خوندې او لوڼې خرڅوي. دغه پیغور راسي چې نور ختم. ډېره مننه. په خیر اوسې.